امام الانبیاء اخیری سلګي په کوم ځای کې تیری کړی دي چې اخیری سلګي وي. بیبي عائشه فرمایي د دې ځای او د دې ځای په من په دې ځای سر پروت د امام الانبیاء چې اخیری سلګي یې کولې. نو کور زما، خیګ زما، نمبر زما او مسواک مې ولا نرم کو، نو لاړې وسره زما شریکی شو، ما وسره لاړې شریکی کړي دي. او په دغه ځای سر پروت چې امام الانبیاء د دنیا نه ته ما د خپل غیږ نه رخصت کړی دی. نن اکثر خاون وفات شي او ښځه د پلار کره ناست وفات شي او ښځه د پلار کره اطلاع ورته وکړي راشه خاون دې مړ دی. د دې ښځې به څه حالي، د دې خاون ځنکدن به کور څنګه تیر شوی، د ده خدمت په چا کړی. د امام الانبیاء د مرګ سلګۍ د بیبي عایشې په غیږ کې تیری او بار بار به وي د بیبي عایشې بیبیانو ته به وي سبا کېږي به کله، بیبیانو ورته بس دا باقي ورځې د بیبي عایشې کره وباسه. او بیبیانو ته به وي بیبي عایشې ته داسې فضیلت حاصل دی په نورو بیبیانو کفضل السرید علی سائر الطعام. وی څنګه چې د ماتې ډوډۍ ته په نورو روټو فضیلت حاصل دی، داسې بیبي عایشې ته په دې نورو بیبیانو باندې فضیلت حاصل دی لکه ماتې ډوډۍ ته چې په نورو ډوډو فضیلت حاصل. او بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د دنیا نه نبی علیہ السلام لاړ، ما د خپل غیږ نه نبی علیہ السلام رخصت کړ. بیبیانو امام الانبیاء د خپل بیبي د غیږ نه رخصت شوی دی، د بیبي عایشې د کوډګۍ نه تللی دی او نن دفن هم د بیبي عایشې په کوډګۍ کې دی. هغې وی ما خوب ولید، بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې داسې یوه سپوږمۍ راله زما کور کې راپرېوته، بیا بله راله، بیا بله راله. ما نبی علیہ السلام ته ووی، نبی علیہ السلام راته وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ووایه چې د خوب تعبیر درته وو. وی هغه ته چې مې وی نه په جړا شو، ما ته د خوب تعبیر نه بیانوي. چې کله نبی علیہ السلام وفات شو ما ته وی لورې تا ما نه د خوب تعبیر تپوس کړی چې 3 سپوږمۍ دي، نو یوه سپوږمۍ دې په کور کې دفن شوله، دویمه سپوږمۍ به د بابۍ او دریمه سپوږمۍ به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. نن هغه 3 سپوږمۍ په مسجد نبوي کې د امام د بیبي عایشې په کور کې دفن دي. په کوډه د نبی علیہ السلام د بیبیانې به د نبی علیہ السلام د وفات نه څه پس څه کې د انبیاو مال خو ټول صدقې ای کې خو میراث شته دی نه. نبی علیہ السلام وی عبدالرحمن ابن عوف چې دی به د ازواج مطهرات کفالت به دی کوي. دا نبی علیہ السلام وی دته هغه وخت کې یوه دعا وکړله، وی اللهم اسقِ عبدالرحمن ابن عوف، ربا په عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ باندې اسقي من سلسبیل الجنه. ربا په جنت کې چې کومه چینه ده او د هغې نوم سلسبیل دی، وتسمى سلسبیل، قرآن کې شته دی. دا ډېره ښایسته چینه ده په جنت کې، یوه ښایسته چینه ده، ډېره رفیقه چینه ده. نبی علیہ السلام وی ربه په عبدالرحمن ابن عوف باندې د سلسبیل چینې نه اوبه وڅښئ. بس علما وایي دا نبی علیہ السلام وفرمیل دې کې معجزه و اشاره و چې دی به د ازواج مطهراتو کفالت. وی هغه ورته یو باغ ورکړه د نبی علیہ السلام بیبیانو ته چې په 40,000 دینار باندې بیا هغه باغ خرڅ شو، او په یو روایت کې 4 لاک راغلي دي. نو علما وایي دواړه ټیک دي، 40,000 چې راغلي دي هغه دینارو د سرو زرو، او 4 لاک چې راغلي دي هغه دراهمو د سپینو زرو. دومره یو غټ باغ د نبی علیہ السلام بیبیانو ته وقف کوي، دا به ستاسو د معاش ذریعه. صحابه کرام ډېر په نبی علیہ السلام وایي. د احد موقع ده، سعد رضی الله تعالی عنہ غشي ولي غشي ارمي، نبی علیہ السلام ولا راغی وی سعد یا سعد ارمي. علما وی دا یو صحابي دی عجیب فضیلت الله ورکړي چې نبی علیہ السلام بچاته وی زما پلار دی پتا قربان شي، چاته وی زما دی مور پتا قربان شي. وی دا دسی صحابي دی چې دته مور او پلار دواړه جمع کړل د غشي وشتو. نبی علیہ السلام ورته وی ارمي یا سعد، یا سعد ارمي، سعد غشي ولا فداك ابي و امي، سعد ته غشي ولا زما دی مور او پلار دواړه پتا قرباني. سعد فداك ابي و امي، زما دی مور او پلار دواړه پتا قرباني. ارمي سعد غشي ولا د احد په موقع باندې ما غشي وشته. یو صحابي دی داغه په وجود باندې 20 زخمونه ولګېدل د احد په موقع باندې، هغه خپای پکې ولګېدل. بیا به داسې ګوډ ګرځېدو، ګوډ به ګرځېد. ډېر بختور صحابه. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیہ السلام یو ورځ د شپې یوه شپه اوده دی داسې په خوب کې راویښ شو. وایي چې کاش چې یو صحابي وی چې نن زما پیرداري کړی وی چې لکه زه اوده وی وایي دې کې د وسلې شړنګ راغی. نبی علیہ السلام ورته ویل څوک یې؟ فلانی یم که نه، راغلی م ستا چوکیدارۍ ته ولاړ یم. نبی علیہ السلام ورته دعا وکړله او یې جو خوده شو چې زه فلانی صحابي راغلی دی، ښه زما چوکیدارۍ ته ولاړ دی.
امام الانبیاء به دو صحابه کرامو به چوکیداری خبر بنو صحابي براغلو چوکیداری ته د امام الانبیاء ولاړ صحابه په امام الانبیاء باندې زادونه قربان کړ زادونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اخیری وخت نبی علیہ السلام فرمایل وی ټول دی جمعه طرف ته چې رچا دروازې دي دا بند کړي مگر د ابوبکر صدیق دروازه تی نه کوله او پرې دا ما ته کوله او پرته او صحابه ته به لو كنت متخذا خليلا كما خليل نیولې نو لاتخذت ابا بکر خلیل ما به ابو بکر صدیق خلیل نیولې خو تاسو ملګری د الله خلیل دی زه د الله خلیل یم کنه کما خلیل نیولې لاتخذت ابا بکر خلیلا ما به ابو بکر صدیق خلیل نیولې خو زه د الله خلیل یم زه د الله دوست یم ورنه ما به ابو بکر صدیق د ذات لپاره خلیل نیولې ډیره مینه ور سره صحابه کرام وکړل صحابه کرامو به خپل زادونه قربان کړل خپل بچی په قربان کړل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر مینه وکړل یو صحابي وای علی رضی الله تعالی عنہ وای زما وخت د نبی علیہ السلام خلیته بالکل نږدې و وای چې په وخت کې راته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې علی طلحه او زبیر چې دي کنه دا دواړه بجارا یا فل جنت دا دواړه به زما گاونډیا دي په جنت کې خاص زبیر او طلحه اب زما په جنت کې گاونډیا دي خدا دواړه به په جنت کې گاونډیا وي دا وګ مې ولا بالکل خلی مبارکي تدیس دي چې په دې وخت کې راته دا خبره وکړه چې دا دواړه په جنت کې زما گاونډیا دي دا دواړه به زما د جنت گاونډیا دي چې بختور صحابه چې په امام الانبیاء زادونه قربان کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به مین او محبت کوخه علما وایي